وی یو ښځه وه د هغې زوی چې ترک شوی و غیب شوی پته یې نه لګېد او یو زوی نو دا ښځې غریبه ورپسې ګرځېده او منډې تړلې والې چې یا الله زما دا بچي چا یې وتښته و چا یې غوا که څه شو بچي سره زړه دردېږي او هغه زمانه کې به خلکو ماشومان تښتول نو بیا به یې خرڅول غلامان به یې ته جوړ خدای زما بچی به کم دی چا به وجلي چا غلام به یې څه به خو هر چا چې څوک نیک سړی و زما ته دعا وکړه چې زما بچی ما خدایږي له خدای ما پس راوړي چېرته به علماو پسې ګرځېده خدای ته به یې جوال دعاګانې وکړلې یا الله زما بچی زما غېږې له واپس راوله ډېر ګران کار دی الله دې مسلمان وساتي نو یو ځل دا کور کې ناسته وه روټۍ ته او یو ملنګ یو فقیر په دروازه آواز وکړه خیر راوړی د خدای په نوم الله مو بخښه دې فورا یو دوه روټۍ یا روټۍ هر څومره چې وه ترکاري ښه د عزت په شکل واخیسته او هغه ملنګ یا فقیر یا سوالګر اس و چې وغنی یې ونکړ او ورته ویې دا واله د خدای په نوم دې آواز وکړه خو زما بچي زما نه چې ته غیب شوی دی پته یې نه لګي ډېر کوشش مې وکړه الله ته سوال وکړه چې ما له خدای خپل بچی واپس راوړ وی جان هغه وی ښه فقیر الله چې فقیر لان دا کور ته راله څه موده پسې خدای غزوې پیدا کړ زوی راغی ورې دعا هم خدای پاک قبلوي او چې کومه دعا کې خلاصي هغه بیا الله خامخا قبلوي خو د دعا د قبلېدو ګورې شکلونه دي دا نه چې تاسو وغوښتل خدای هغه درکړي کله چې تاسو وغوښتل همغه به درکړي خو څه موده پس به یې درکړي کله به هغې کې ستا خیر نه د هغې نه ښه شی به درکړي کله به د هغې په ذریعه د نه ګناه لرې کړي کله به یې د آخرت له وساتي الله ستا په خیر زما او ستا په خیر او شر پوهېږي موږ نه پوهېږو او بل غایب مسلمان چې چاله دعا کوي غایبانه رسول الله مبارک فرمایي دا دعا هم خدای پاک قبله زوی راغی مور ورته ډېره زیاته خوشحاله وی بچې ستا کوم ځای وي خیر زوی ورته خپل ټولې قصې وکړې با مورې ځای ځای ته لاړم دا مې وکړل دا تکلیف دا سخته دا راته د خپل سفره قصې یې ورته وې وی مور یو ځل یو ځنګل کې یو ناشنا قصه درته وکړم یو ځنګل کې ماسپېښ شو راباندې لاړمه وی هغه ځنګل کې زه ولاړم چې یو زمری راباندې راخطا شو وی چې زمری څنګه راخطا شو مې چې خدای دې بلا سره به سپم وی زه په ځمکه سم لاستم چې که دا زمری نیغ تېر شو چېرته او زه ترې بچ شم او دوی داسې غړمبېږي وی چې ما ته رانږدې شو د زمري بس زما د دې خېټې د پاسه راټوپ کو نو یو سړی ورته مخې ته شو زمري یې د دې مرۍ نه کلک ونیو په هوا کې ونیو او دا زمري یې داسې د مرۍ نه ونیو دیکې یې ورکړو چې اخوا یې شغال کړو زمري شت والې او برلار یې وکړه وتښتېد او دې سړي اواز وکړه چې لقمتن بلقمتن د نوړی بدل په نوړی دا اواز یې وکړه مورې بس مړ ومه چیر پار کړی دی خو څوک سړی و غیب شو بیا ما بیا هم نه لیده بس زمري یې ونیوه د مرۍ نه او په ټوپ کې ونیوه په راټوپ کې او خو یې شغال که او دا اواز یې وکړه چې لقمتن بلقمتن د نوړی بدل په نوړی مور ورته بچي تا ته یاد ده چې دا کومه ورځ به وي او مورې ما ته یاده ده پلانکي ورځ وه یا د جمعې یا د خالي یا د اتوار او پلانکي میاشت وه او یې ټیم کوم وایي پلانکي ټیم الله اکبر مور ډېره خوشحاله شوه وی بچي هم دقه ټیم یو فقیر راغی او ما هغه له نوړی ډوډۍ ورکړه دقه ټیم چې دا کوم ټیم ته یاد دی دې ټیم کې هغه اواز وکړه د خدای په نوم نو ما یې نوړی راواخېسته روټۍ مې راواخېسته فقیر له مې ورکړه او فقیر هلته د تغیبي سره یې اواز وکړه چې لقمتن بلقمتن ستا مور هلته نوړی د خدای په نوم ورکړه د الله په نوم یې نوړی ورکړه نو نن الله پاک د هغې بدل خلاص که تم نن د شرمخ نوړی وې نو خدای د شرمخ د نوړی نه وساتلې د هغې لقمې نوړی بدل خدای په نقمه کې بدل کړ صدقه ناشنا شوې چې رسول الله مبارک فرمایي ترد البلا مصیبت ختموي او موږ بیا هم ورته رستو رستو کېږو صدقو ته چې کله هم تکلیف راغی د به مولوي صاحب خدای پاک دې په قبر انوار نازل کې وانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه چې به موږ ناجوړه شو لږ به وکړې ډېرو خو موږ ته به وی بچي یو دم کوې او یو ډاکټر نه علاج هم کوې او صدقه لږه ورکوې صدقه ډېر بهترین شی دی وینه دې توی کړه او چرګ دې حلال کړه ګرد دې حلال کړه وستې کېږي غوایي دې حلال کړه وینه یې توی کړه غوښه دې په غریبانانو مسکینانو خپلو خپلوانو په هر چا تقسیم په دې کې د مالدار او د غریب خبره هم نشته بیا د الله په نوم دا کار به وکړو ته ګوره چې الله تک پک بدل خلاصوي که نه خلاصوي او صدقې ته نه شي موږ د بچو د حفاظت دپاره څه نه کوو څونه پیسې لګوو
کورونه جوړو په دیوالونو باندې هغه اوسپنې لګو چې څوک تاوان ونه رسوي جامې جوړې واسکټ سویټر د اوړي ژمي څونه چې موږ وایو چې زموږ دا بچي محفوظ شي د مال د حفاظت لپاره موږ څه نه کوو څونه پیسې لګو د خپل ځان د حفاظت لپاره موږ څومره پیسې لګو ډېرې زیاتې لګو او د ټولو نه بهترین د حفاظت شي صدقه دغه موږ نه کوو هلته لګو پیسې بچي محفوظ شي مال محفوظ کور محفوظ زه محفوظ شم پروا نشته صدقه رسول الله مبارک وي هغه موږ نه کوو پیسې ځي زه یو مثال درکړم یو هلک ناجوړه شي او د هغه دستونه یې ډاکټر له لاړ شي ډاکټر ورته نه وایي چې دارو ورکړي د دستونو او ظاهر کې به ته وایې خو خو یې نه وم تباه که غر کې که دستونه خو چې کوي وجود کمزوري کېږي لاس پې کار نه کوي د خپې رپې ګرځېدی هم نه شي دی څه وکړی تا ته ظاهر کې دا دارو خطرناک ښکارېږي وجود یې راله تباه که بچي نه یې غوښې ودړولې بچي یې کمزورې کړه لیکن په حقیقت کې هغه جان او دارو د بچي د فایدې لپاره هغه دستونه چې هغه فاسده ماده تېوځي که نه او دستونه ختم شي بیا دا د وجود ته ګوره دا به ترقي وکړي دا به بیا معده مدیداره شي کلبې مدیدار شي نو الله دې خشته سړی جوړ کړي دقسې صدقه ده ظاهر کې خو سړی پیسې لاړې خو قرآن وایي یربي الصدقات اخرت کې هم ګټلې ده یوې کجورې نه د غر عمره جوړوي او دنیا کې هم خدای د هغې بدل په زیاته ورکوي او د سود او د حرام مال مثال څه دی لکه د یو سړي لاس پړسېدلي دننه پکې نو دی او پیپ دی ظاهر کې خو غټ ښکاري سرب ښکاري او خو لاس خو غټ دی سرب دی لیکن په دننه ګند دی ګند دی مثال دقسې زما وروڼو صدقه دا بهترین څیز دی د مصیبت د رد دپاره الله ورسره مصیبت ختموي او دنیا کې خدای پاک بدل ورکوي سهل تستري رحمت الله علیه سهل ابن عبدالله تستري ډېر لوی بزرګ و ډېر لوی بزرګ ولي الله د زمانې و حضرت امام ابو داود رحمت الله علیه ناست دی وله راغی وله راغی کېناسته وي حضرت زه یو مقصد له راغلی یم ما له مقصد به پوره کړې وایي که د ما په وس کې وایي ستا په وس کې دی وایي که د ما په وس کې د شریعت خلاف نه وایي د شریعت خلاف هم نه دی ستا په وس کې هم دی ما سره واده وکړه چې پوره کوې به امام ابو داود رحمت الله علیه امام ابو داود سجستاني د هغه کتاب په دې دوره حدیث کې پړاویږي ٹھیک شو چې د ما په وس کې و د قرآن و سنت خلاف نه د شریعت وعده ده سره پوره کوم وایه چا ورته وي و دونه پېژن چا ورته وي صاحب دا دې وپېژن وی نه وایي دا سهل ابن عبدالله تستري دی اوهو لوی بزرګ د خدای ویل هغه دی زر ورته پاسېد ما صاحب نه پېژندلې وی نه نه ما پېژنګل وروسته ده خو زه ډېر لوی مزل مې وکړ یو مقصد لا به راله پوره کوې وایي تا ته خو به وایي چې شریعت موافق او د ما په وس کې پوره کوم وی د شریعت موافق هم دی ستا په وس کې هم دی وی وایه وی دا ژبه دې راوباسه دا در ښکلو من دې له راغلی یم چې ستا ژبه ښکل کړم وی د ما په ژبه څه کې وی په دې ژبه ته د پیغمبر مبارک حدیث ښیې کومه ژبه چې د پیغمبر مبارک حدیث کوي دې له راغلی یم چې نن دا ژبه د ښکل کړم ګوره چې د پیغمبر قدر پړه کې دی او د پیغمبر د حدیثو قدر پړه کې دی نو کومه ژبه چې لاړې ته بیګي لاړې نن یو ډېر لوی بزرګ را دی هغه ژبه ښکلی او زمون محمد ابن حسن شیبانی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد محمد ابن حسن شیبانی هغه چې وفات شو نو عالم په خوب کې ولید به الله د سره څه وکړل دا د امام صاحب شاګردانو کې دی او د امام صاحب د فقه ډېر لوی خدمت الله د دې سړي نه اخیستی دی وی الله د سره څه وکړل وی چې الله ته مخامخ شم نه رپېدم داسې او سخته ورځ ده نو داسې رپېدم نو وایي چې مخامخ شم ما ته الله وی محمد ابن حسن چې ونه رپېږي مه یېرېږه ما دنیا کې ستا سینه د خپل کتاب او د خپل مبارک پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه او کومه سینه چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه که مغه سینه د جهنم د اور نه نه ډکو اوهو د هغه سینې څونه قدر دی خدای سره کومه سینه کې چې قرآن پروت دی څونه قدر حافظ اوهو سینه کې قرآن پروت دی لیکن مونږ نن ګیا ورته نه اچو نن مونږ سپک ورته ګورو عالم په سینه کې قرآن او سنت پروت دی مونږ پروا نه ساتو مونږ عام یو دا عالم ته مونږ د یو عام یو د یو نوکر د جومات امام ته د یو قصبګر په شکل منظور دی قصبګر هم د خدای بنده دی تا له ډېر لوی کار کوي د هغه به هم قدر کوي خو مونږ ملا ته په دغه نظر ګورو حافظ ته په دغه نظر پروا هم نشته اگر رشته ده مونږ په خلکو په زړه کې بلکل
او الله سره ستا سینه کې مې خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب علم اچولو او کومه سینه کې چې دا ور واچوم مه دوزخ ته ور نه ډکوم. ما دې تپوس وکړ امام ابو یوسف څه شو؟ وایي هغه د ما نه بره مرتبه کېد. بیا مې تپوس وکړ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو؟ وایي هغه چې تپوس نه کې هغه خو په ډېرو لوړو مرتبو کې به نه ناست. اوس ته وایې دا خو خوب دی که نه قرآن ته وګوره. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله وایي مسلمان له په کافر او بیا په مسلمانانو کې علما غټې مرتبې مقرر کړي. زمارو تاسو دا مهرباني به کوو که خیر انشاءالله په بچو به علم کوو. یریږو به نه په څه په ډوډۍ به نه یریږو. ډوډۍ د چا لاس کې ده او زما د په خدای قسم یې ښه ډوډۍ به ورکوي. عزت د چا په لاس کې دی؟ زما د قسم په خدای ښه عزت به ورکوي. او د پیغمبر مشن به موږ جمع کوو او مشن دا دی چې خپل بچي خپل نوڅي علم ته وباسي. کوم ماشومان چې لسم پاس کړي وي موږ اکثر د خلکو ته وایو چې خیر د لسمه پورې په سکول ووایه ځکه نن سبا دا سکول دا زموږ په دې دین کې هم پکارېږي دې نه بغیر کار نه کېږي. لسمه پورې په ماشوم باندې سکول ووایه او د لسم سره جومات ته لېږه که حفظ پې کولی شي حفظ پې او که چېرته حفظ نه شي کولی حفظ فرض لازم نه دی نو بیا نن سبا په ډېرو ځایونو کې دا سیکنډ ټایم مدرسې جوړې شوې دي. ماسپښین نه پس ډېرو کلو کې شته نو هغه سیکنډ ټایم مدرسې ته یې لېږه هلته به سبق هم د دین شروع کړي او سکول ته دې ځي لسم به پاس کړي چې لسم پاس کړي مه یارېږه روزي د خدای په لاس کې چې ته الله ته لاړ شې قبر کې نو زه به څه جواب خدای له په قبر کې ورکوم والله که جواب ورکړی شم نشم ورکولی یو ټکې به څه دې راوړی دی الله به تپوس کوي قیامت پر ورځ به تپوس کوي څه دې راوړي دي بس وایي الله هېڅ هم نه دي راوړی دغسې مې د یو ملا صاحب تقریر دی نه دی خپل بچی مې ستا قرآن ته کېنولی زه چې راتلم که نه زنکدن مې و دلته دنیا ته راتلمه زما بچی قرآن ته ناسته زه چې راتلم زما بچی د شریعت علم ته ناستو انشاءالله چې دا به د کامیابۍ ذریعه که خیر انشاءالله زه به هغه شي تاله خوښوم چې ځان له خوښوم علم په بچو کې ښه دا د علم زمانه ده او د عالمانو قدر وکړي د عالمانو عزت وکړي په دې زمانه کې الحمدلله ډېرې مدرسې دي او الحمدلله روانې دي داخلي شروع دي او خپل بچي داخل کې په مدرسو کې چې چاته نږدې مدرسې انشاءالله العزیز زموږ دارالعلوم نعمانیه او منظور کې کوم کې چې درس کو د حدیث مبارکو لیکن داخلي شروع شوي د لومبۍ درجې نه واله تر دوره حدیثه پورې الحمدلله داخلي شروع دي او لا سبقونو د شروع کېدو فیصله نه ده شوې هغه فیصله به انشاءالله ان قریب وشي او دلته زمونږ په کلي کې زمونږ چې دا کوم جومات کې مونږ جمعې مونځ کوو د دې جومات مدرسه ده هلته مونږ وډیګرام ته وړې ده الحمدلله اداره القرآن والحدیث وډیګرام کې دلته کې زمونږ خپله مدرسه ده زما ورور دی مولانا یوسف احمد صاحب هغې کې د وړې دورې پورې الحمدلله سبقونه شروع دي لنګر هم ورکوي مفت روټۍ الحمدلله مفت پکې مفت بجلی کمرې هم پکې شته ښایسته جومات هم پکې شته او قابلان استادان دي پکې الحمدلله د لومبۍ درجې نه ونه تر د وړې دورې پورې زما ورور دی الحمدلله د وړې دورې کتابونه ډېر ښه پړاوی الحمدلله خدای پاک ولې د وړې دورې د هدایو او د مشکات ښه علم ورکړی دی نو هلته کې هم داخله کولی شي او که داسې نورې مدرسې تاسو ته نږدې وي په نورو مدرسو کې خپل بچي داخل کړئ خو انشاءالله العزیز په بچو به که خیر علم کوو ښه چې الله خوشحاله شي د الله کائنات به خوشحاله شي فرشتې او د ژوند اسپته نن سبا خو بل شان مرګونه دي نور کله خو به اتیاو توسلو ته خلک رسېدل اوس خو چې اعلان دي سهار راپاسې پلان کې مړ شو هلکه خو پرون ټیک ټاک و پرون ټیک و بدن لار خیر نو ګوره د ژوند اسپته نه لګي مرګونه ډېر تېز شوي دي لږ نه ډېر تېز شوي دي نو دا د خبره مې کوله د مارونو نو انشاءالله العزیز په دې به که خیري عمل به کوو ښه او زموږ خلک بس په دې څه یېرېږي چې په بچي علم وکړم نو دوی به څه خوري زه به څه خورم ته به هغه خورې چې مرغانو له خدای ورکوي تا به له خدای هغسې درکوي لکه په دې دریاب کې چې کبانو له خدای پاک ورکوي تا له به خدای هغه روزي درکوي په خدای اعتماد کوه انشاءالله خدای به ښه رزق درکوي ښه ډوډۍ به خدای پاک درکوي خیر انشاءالله العزیز بله جمعه هم په دې څه دوه څلور خبرې وکړم انشاءالله العزیز زه خو لږ جوړ هم نه یم لږ یو ګوډۍ بیمار یم ما لږ سر باندې بوج هم د درد دی